السلام علیکم. په تاسو کې به ډیرو ملګرو سره داسې کیږي چې تاسو موبایل کې به پیکج هم وي او تاسو د موبایل ډاټا چې ده نو هغه به هم آن وي. دا تاسو کتلی شئ ډاټا به هم آن وي خو بیا به هم انټرنیټ نه شو کوي. ای یا 4G 3G دا به نه شو کوي. دا تاسو کتلی شئ چې انټرنیټ آن دی خو بیا هم 3G 4G وغیره تاسو نه شو کوي. یعنی تاسو په موبایل کې ټلیفون وغیره کولی شئ خو نیټ ته نشئ استعمالولی. د ډیرو ملګرو سره به دا کیږي او ډیرو کسانو کمنټونه هم کړي چې دا چې ولې کیږي. نو په نوي به تاسو ته ښیم چې د دې حل سره دا تاسو څنګه صحیح کولی شئ چې تاسو په موبایل کې یا 4G 3G وغیره دغه اپشن راشي او تاسو ډاټا آن یا بیا تاسو انټرنیټ استعمال کوي. عام طور که تاسو سره دا طریقه وشي نو بیا که تاسو سره پیکج ای هم خو تاسو انټرنیټ نه استعمالیږي او نه تاسو 4G یا 3G وغیره نه راځي. که تاسو ډاټا آن هم وي دا تاسو کتلی شئ که زه ډاټا بنده کړم بیا هم کولاو کړم نو بیا به هم دغه مسلې. نو دا مسله ډیرو کسانو ته راځي. دا تاسو څنګه حل کولی شئ؟ نو راځئ موبایل ته تاسو ډیره اسانه طریقه تاسو ته وښیم. نو ټول ناول خو تاسو وګورئ زما ډاټا آن ده. دا تاسو وګورئ که زه یې بنده کړم بیا یې کولاو کړم آن ده خو دلته کې نه ای راځي 3G 4G وغیره هېڅ هم نه راځي او نه زه نیټ استعمالولی شم. صحیح ده. د دې حل سره تاسو به سمپلی اول لاړ شئ د دې سیټینګ ته. تاسو به په سیټینګ باندې کلیک کوئ. صحیح ده. زه سیټینګ راوړم. تاسو په سیټینګ باندې کلیک کوئ او دلته کې به سیم کارت اینډ موبایل ډاټا باندې به کلیک کوئ او چې کله دلته کلیک کوئ بیا تاسو چې په کم سیم باندې نیټ کار نه کوي تاسو به سمپلی په هغه سیم باندې کلیک کوئ. زما په دې کې اوس په 2 سیم باندې کار نه کوي ما په هغې باندې کلیک کوو او دلته کې به تاسو لاندې راشئ ایکسس پوینټس نیمز په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. نو دا ځای به تاسو خالي شوی وي د دغې وجې نه دا څه غلطي تاسو کړي یا به تاسو ماشومانو له ورکړی. دې ځای کې کوم پراګزي چې ده هغه به ډیلیټ شوي د دغې وجې نه ستاسو په موبایل کې انټرنیټ کار نه کوي. نو د دې طریقه څنګه ده تاسو جوړولی واپس څنګه شي؟ نو سمپلی تاسو په دې جمع نشان باندې کلیک کوئ او چې کله چې کلیک کوئ نو تاسو سره که جیز سیم نو تاسو به ولیکئ جاز. صحیح ده. انټرنیټ صحیح شو او دلته کې به تاسو جاز ډاټ کام ولیکئ. صحیح ده. ډاټ کام. نو په دغه طریقه باندې ستاسو هغه بیا به دلته ټیک مارک باندې کلیک کوئ نو ستاسو هغه پراکسي به جوړه شي او چې څنګه پراکسي جوړه شي نو تاسو وګورئ بره 4G راغی زما انټرنیټ آن شو په دغه طریقه باندې. که تاسو سره ټیلینار سیم نو بیا تاسو دغه شانتې ولیکئ ټیلینار ډاټ کام او له پاسه کې ولیکئ ټیلینار انټرنیټ. بس په دغه طریقه باندې که تاسو سره بل سیم په هغې کې هم دغه طریقه ده. په دغه طریقه باندې تاسو دغه پراکسي لګولی شئ او تاسو واپس خپل نیټ آن کولی شئ ډېر په اسانه سره. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چې نه سبسکرایب کول مه هېروئ. ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیر ساتئ. د الله په امان.